یک پروژه شبکه آبرسانی در قریه کابلی ولسوالی واغظ غزنی در چوکات ریاست انکشاف دهات این ولایت به همکاری مالی مؤسسه یونیسف به بهره برداری سپرده شد. مسئولین میگویند با تکمیل این شبکه برای 150 فامیل زمینه رسیدن آب صحی مهیا شده است. دغه پروژه 4.3 میلیون افغانۍ مصرف ور باندې راغلی ده او ذخیره تاسو وینئ 40,000 متر مکعب اوبه جایوي او د شبکې د پایپ اوږدوالی چې په دې کلي کې کار شوی ده تقریبا 6,510 متره پایپ په دې کلي کې کار شوی ده او مستفیدین د دې کلي د کورنیو په لحاظ 150 کورنۍ دي. استعداد د نفوسو کېدای شي لوړ شي. دې ځایه د اوبو نمونه انتقال شوه، هلته ټسټونه واخیستل شول او دا ثابته شوه چې دغه اوبه په زیات اندازه ارسنیک لري، نو چې دغه ارسنیک په زیات اندازه د سرطان باعث ګرځي. در همین حال باشندگان این قریه میگویند که قبلا آب آشامیدنیشان را از قریه های دیگر آورده و با تکمیل این شبکه مشکلات آب آشامیدنیشان حل شده است. موږ داسې ولیدو اوبو سره یوه د خوبونه وې بیا چې پیدا شوې داسې به تروې وې په تریوالي کې مخ ترخې لګېدې. موږ په خپله دغه ستاسې یوړې او بیا یې هغه عیاتي وکړه هغه یې دغه یې کړې یو مخ دا ټول مرضونه و بل شی نه و. دا کلی د یوه اوبه نه درلودې، یو دغه د موږ شاته یو کور د دغه کور اوبه درلودې، زمی به په یو ګز یا په نیم ګز واوره کې چار څو واوره بوڅو داسې اثر مردانه ورتلی نه سوی دا کور ته داسې اثر و مسکینانو به دا اوبه راوړې دا کور سره د پاک اردوګاه ډېر ښه وکړي او ډېر ښه یې له دې کلي سره کړي دي. مسئولین ریاست انکشاف دهات غزنی میگویند در پلان دارند در بعضی ساحات دیگر این ولایت همچون شبکه ها را اعمار کنند. آنان از مردم نیز میخواهند که در مصرف آب کوشش نمایند و از ضایع شدن آن جلوگیری کنند.